مې دا مخامخ غر چې دی که نه دا بل اوس په اور باندې سوځېدلی پورې ځای نه اور لګېدلی و هغې ځای پورې مکمل شوی دی دا غر یا وینئ. السلام علیکم، امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه به نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. بھائی باران وشو سهار مال لا وختي دی او ډېر زیات ښکلی باران وشو. دا وینئ اوبه لا په پټو کې ولاړې دي. دا وینئ ما خپل ولاګ سټارټ کو او د اوسه پورې نه دی ما 3 ویډیوګانې لا پاتې دي ما نه دي اپلوډ کړي. ما نن به اپلوډ کړم سټوډیو ته به لاړ شم نو باران دی نو بس اوس کوشش کوم باران لږ منې شي بیا ځم سټوډیو ته نو چېرته ځای ما زموږ سره یې حاجي. نو اوس دې ټایم کې چې دی که نه زه روان شوم سټوډیو ته غرمه ولګېدو موسم بالکل صفا شو ښکته پته نه لګي صفا به یې که نه او بره زموږ په کلي کې چې دی موسم بالکل صفا دی. دا وینئ وریځ لاړه لا په ښکلی باران وکړو او اوس ځم سټوډیو ته نورې خبرې اترې ګپ شپ پالته لګو. حاجي نو زه سټوډیو ته راغلی یم خو چې څنګه رالم که نه یار دلته خبر شوم میسج راته راغی اوسو دلته زموږ یو ملګری د هغې غم شوی دی نو زما هلته دوا له بیا راځم او ستاسو سره ګپ شپ لګوم په لاره به ګپ شپ لګو او بیا راځو بیا به نور ګپ شپ لګو. حاجي نو زما سره نن چې دی که نه دا ملګري دي دا 3 مړي دا زما د یونیورسټۍ ملګري دي. غم نه واپس را روان وم دې ځای کې ودرېدو موږ ویې لږه دمه به وکړو او دلته م راواغستو د ګني شربتو نو بس په دې ګرمۍ کې چې دی که نه ګني شربت ښه څیز دی تاسو هم څکئ. بس اوس دلته شربت څکو او بیا به ځو مخکې. څنګه دې ځای ته راورسېدو زه کوم ځای ولاړم موټر سایکل لا ته ټیر پنچر کو دا وینئ او زما ستړی نصیب دی. اوس به څه کوو هلکه اوس به څه کوو بس یو څو تصویران وباسو چې بیا به ځو که نه. دا موټرسایکل چې پنچر شو موټرسایکل پنچر شو دا سوال لکه موټرسایکل پنچر شو. حاجي نو غم نه واپس شوم او اوس په ګپ شپ لګو ستاسو سره سټوډیو ته واپس رالم ویډیو راته ایډیټ کول پراته دي ویډیو ایډیټ کوم او بیا ستاسو سره ګپ شپ لګو چېرته ځای ما سره یې. بھائی نو تاسو به نعیم بھائی په بلاګ کې کتلي که نه چې هغه وایي زه ځان له موټرسایکل اخلم ځکه چې تیل ډېر زیات ګران شوي دي نو مونږ ډېر ګرځېدو را ګرځېدو ورځ دوه درې نن رالو اوس دلته یو کس سره موټرسایکل دی یو بل ملګری را سره هم دی هغه راله کتلی نه چې دلته یو موټرسایکل دی هغه ووینه اوس رالو هغې پسې تاسو ته هم ښیو. ښه بھائی نو دا هغه موټرسایکل دی تاسو ته چې ما وایي که نه مونږ به اوس دا اخلو لا نه خواست چې کوي که نه چابي راوړي هغه هلکو دی خو په دې ښه ځای کې ولاړ دی دی بله بوجونه او بوس دی او دی بله موټرسایکل دی څنګه دی بھائی. ښه بھائی نو یو موټرسایکل هم دا مو ولیدو خو دا مو هم خوښ نه شو نه مو زما نه دی خوښ اوس ګورو چې څه چل کوو که نه چېرته ځو. حاجي نو اوس دې ټایم کې چې دی که نه زه ځم بازار ته زما څه کار دی وختي بازار ته تللی وم خو کار مې هېر نو اوس بیا ځم بازار ته لږه سودا د کور راته ویلي وي هغه راوړه نو ځم بیا بازار ته او بیا به راځم بیا به ځم کور ته ستاسو سره به ګپ شپ لګو خبرې اترې به کوو چېرته ځای به زموږ سره یې. مې دا مخامخ غر چې دی که نه دا بل اوس په اور باندې سوځېدلی پورې ځای نه اور لګېدلی و هغې ځای پورې مکمل شوی دی دا غر یا وینئ. نو راورسېدم خپل کور ته او نن موسم ډېر زیات ګډوډ دی بیا هغې په شانتې دا وینئ ډېره ښکلې وریځ راغلې ده او الله پاک دې وکړي چې د خیره د رحمت باران وشي. بس اوس ماښام ټایم دی ځم مانځله مانځه نه بعد بیا ګپ شپ لګو. ښه بھائی نو څنګه چې بېګا ماښام مونځ مې وکړو نو دومره تیز باران راغی که نه چې بس ګلی پکې هم راله او باران هم ډېر زیات تیز شو نو ما بیا ویډیو ونه کړه او ماښام کور ته رالم نو تاسو ته ما بل بلاګ کې هم ویلو چې پاکستان کې چې باران بیا بجلي نه نو بس بجلي تللې وه نو د اخري شاټ ران پاتې شوی و نو نن بلاګ به مې ډېر لنډ خو لکه بس دغه بلاګ راشي زما ټوله ورځ تاسو ته وښیم دغه لږ لږ شاټونه والم تاسو ته ټوله ورځ په لوښیم
نننۍ ولاګ مې دومره و. امید دی دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي. که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او راکړئ را اجازت د سباني ولاګه پورې. خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.